په میدان وردګو کې طبعي پیښو له زیانمنو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وشوه. زیانمنو کسانو د مرستو د زیاتوالي او دوام غوښتنه وکړه. را روان د ډېره تباهي سره مخ سیلونه او له هغه سره لږ تندو سره ډېر مخې باید چې موږ سره نوره کومک هم وشي او په دې کومک باندې شکرداره یو. سیلابونه الهي عذاباتو خلکو راغلي وو، ډېر زیاني او مالي تاوانونه موږ ته راوړل چې غالبا ډېر پسونه یې د موږ له منځه لاړل، حتی کورونه هم د موږ له منځه تللي سیلابو له وجه نه دغه اساس. او بل اسلامي امارات نه موږ ډېر نماغی خواهشات لرو، ځکه دا د موږ بسنه نه کوي، ځکه دا خوراکي غذایي مواد چې دي ډېر اکل کم دي، بیا هم ډېر تمندوي چې موږ سره دا همکاري وکړي. مسؤلینو ژمنه وکړه چې د مرستندویو بنسټونو په همکارۍ به په راتلونکي کې هم ورته مرستې ترسره کړي. دغه مرستې داسې مهال ویشل کېږي چې سږکال په دغه ولایت کې سلګونه کسان طبعي پیښو زیانمن کړل. موږ پلان لرو چې د مختلفو مؤسساتو د طریق نه دوی په نورو مرستو او سروېګانو کې شامله کړو. کورونه یې خراب سوي، د ترمیم په بخش کې دوی شامله کړو چې کورونه یې ترمیم سي یا نقدي پیسو ته اړتیا لري. موږ کوشش کوو چې داسې مؤسسو د طریق نه دوی سروي کړو چې دوی سره نقده مرسته وکړي. پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره